په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي امارت سفیر له بیرغ پرته له یوې ښځې سره اوږه پر اوږه ولاړ دی. دغه کار د افغانانو غبرګونونه راوپارول. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د متحده عربي اماراتو د دولت مشر د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د اسلامي امارت د استازي په ګډون د یو شمېر نوو استازو باورلیکونه ومنل. د شیخ محمد بن زاید ال نهیان په ماڼۍ کې د استازو اخیستل شوي ګډ انځور کې د اسلامي امارت استازی مولوي بدرالدین حقانی له بیرغ پرته او له یوې ښځې سره اوږه پر اوږه لیدل کیږي. د اسلامي امارت د استازي ښي اړخ ته د استونیا استازي ماریا بلواس او ګس اړخ ته یې د تاجکستان استازی اشرف جان ګولوف لیدل کیږي. په دغه انځور کې هر استازی د خپل ملي بیرغ مخې ته ولاړ دی، خو د اسلامي امارت د استازي تر شا هیڅ بیرغ نه لیدل کیږي. د متحده عربي اماراتو دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې شیخ ال نهیان د ابوظبي په وطن ماڼۍ کې د اسلامي امارت د استازي په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ته هرکلی ووایه او د هغوی باورلیکونه یې ومنل. ال نهیان په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ویلي چې نوي استازي به په دغه هیواد کې له هر راز اسانتیاو او د متحده عربي اماراتو د حکومتي مسؤلانو له ملاتړه برخمن وي. په دې ناسته کې د نایجیریا، استوانیا، پیرو، تاجکستان، مالدیف، کینیا، برونی دارالسلام، السوادور، مالی، باربادوس، فیجی، مالیزیا، جاپان او موزمبیک هیوادونو د استازو باورلیکونه منل شوي دي. اسلامي امارت د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې خپل استازی مولوي بدرالدین حقانی متحده عربي اماراتو ته ورپېژندلی و او هغه مهال یې خپل باورلیک د یاد هیواد د تشریفاتو مرستیال وزیر سیف عبدالله شامسي ته سپارلی و. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې د دوی استازی به خپل باورلیک په نږدې راتلونکي کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو امیر ته وړاندې کړي. متحده عربي اماراتو هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.